السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره، تا پوښتنه کړې ده چې د کربلا په میدان کې علمدار څوک و. یو خو د کربلا په میدان کې علمدار و نه. دویم نمبر مسله دا ده، د شریعت زمونږ کتابونه لیکلي دي چې د کربلا په مسله کې اکثر روایات چې دي نو دا شیعهګانو د ځان نه جوړ کړي دي اکثرې خبرې. نو د کربلا د واقعاتو په باب کې به عالم صحیح تحقیق کوي. نو دا کومې مشهورې قصې چې دي د دې کې اکثرې دا د سند په اعتبار باندې ضعیفې دي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. او د کربلا په میدان کې علمدار چې و، دا ما ستا د خولې نه دا نوم واورېده. ما د سره دا نوم تر اوسه نه کتاب کې لیدلی او نه مې اورېدلی، نو ماته یې معلومات نشته. ښه، الله دې خوشحاله کړي.